نایل او د اوبو راز ریکیپ. نایل یو ورځ د اوبو په غاړه ناست و او ابشار ته یې کتل. एकदम یې خیال شو چې دغه د ابشار شاته یو غار دی. هغه په زړه کې تجسس پیدا شو چې آخر دې غار کې بدن نسی. هغه کور ته راغلو او ټوله کیسه یې مور او پلار ته وکړه. پلار ورڅخه واده وکړه چې هغه به ورڅخه ګوري چې د ابشار شاته څه دي. هغې چې غار ته راغلل نو ویې کتل چې په غار کې دننه یو غټه اودي شان اګې پرته ده او په هغې باندې سونهري ټاکي دي. نایل د خپل د تره بچو سره معلومات شروع کړل چې آخر د دې اګې څه حقیقت دی. یو بوډۍ ابۍ ورله معلومات ورکړه د یو داسې مخلوق ته چې هغې د رڼا او د اوبو نه جوړو او په زرګونو کاله مخکې ختم شوي دي. ماشومان چې واپس راغلل نو د هغې نه بچي راوتې وو. د بچي نه هم سونهري یعنې ګولډن رڼا راوته. هغې ورله ګولډي نوم کېښودو او دا عهد یې وکړو چې د ګولډي خیال به ساتي. نایل او د اوبو راز اپیسوډ 5. نایل زرک او ځلا د غار نه بهر راووتل او سوچ یې شروع کړو چې ګولډي له به اوس د خوراک بندوبست کول غواړي. خو آخر هغه به خوري څه؟ زرک ورته ویل زه چې بازار ته لاړ شو اول ته نه ولا کچالان راواخلو. کچالان ډېر مزېدار دي. ځلا ورته ویل نه کچالان نه پی به ولږه واخلو د شیرین کاکا نه. نایل له کور نه څه میوه او برېډ راواغستل. هغه زړه کې ویل ډېر شیزونه ښه دي. ځلا هم د شیرین کاکا نه د 50 روپو پی راواغستل او په مزه مزه را روانه وه. وړو دا ټول شیزونه راواغستل او غار طرف ته روان شول. هغې په زړه کې خوشحاله وو چې ګولډي له یې د خوراک بندوبست وکړو. هغې دا ټول شیزونه د ګولډي مخې ته کېښودل. ګولډي ټولو شیزونو ته کتل چې دا څه دي. بیا یې یو سیب راواغستو او بوی یې کړو. وړو ورته په مینه کتل او خاندل یې. ځلا ورته ویل وخوره که نه. ګولډي د سیب نه چک واخو خو بیا یې پیو ته خیال شو. اخره کې یې یوه کیله راواغسته او په مزو مزو سره یې خوړه. ګولډي خوشحاله شو او زړه کې سوچ کولو دا ښه شی دی. اخره کې یې د پیو پیالې راواغسته او په مزه مزه یې پی وڅکل. وړو ورته په کتو زړه نه مړېدو او خوشحاله وو چې کم سے کم د خوراک مسله خو یې حل شوه که نه. زرک او ځلا ورله په مینه په سر لاس راښکلو. نایل ورته ویل راځئ چې اوس یې د سملاستو بندوبست هم وکړو. ځلا ورته ویل او راځئ چې داسې یو نرمه او ګرمه شانتې جاله شانتې وله جوړه کړو. وړو د یو ځای او د بل ځای نه چغچي او واښه راټولول او غار ته یې راوړل. ګولډي ورته هم حیران کتل چې د آخر د دې څه کوي. چې ګولډي پوه شو چې دا خو ماله جاله جوړي نو هغه ورسره هم مدد شروع کړو. ګولډي به نایل له چغچي راوړل او ورکول به یې. د ګولډي نه به سونهري رڼا وراوته او غار کې به د دې د وجې نه رڼا وه. ګولډي چې به کله خوشحاله شو نو رڼا به یې نور هم تېزه شوه. وړو په اتفاق باندې د ګولډي د وده کېدو بندوبست هم وکړو. اخره کې ګولډي جالې ته وردننه شو او ټولو ته یې په مینه مینه خاندل لکه چې د ټولو شکریه ادا کوي. د ډېرې خوشحالۍ نه ځلېدو او ګولډن رڼا ترې راوتله. د خوراک او د سملاستو د بندوبست نه پس وړو ګولډي ځان سره په چکر بار کو. ګولډي به هغې ته په غور سره کتل چې کله به هغې خبرې کولې. کله نه کله به یې یو لفظ هم وویلو او واړه به سم خوشحاله شو. نایل ورته په مزه مزه یو لفظ خولو او ګولډي به ورسره ویلو. نایل پوه شو چې ګولډي ډېر تیز دی او ډېر زر به د پښتو خبرې زده کړي. د ګولډي هم د وړو سره ډېره زیاته مینه وه چې هغې ورله دومره خیال ساتو. ځلا ورته ویل ګولډي ته ووایه الله الله بسم الله. ګولډي ورته نیغ کتل او د زده کولو کوشش یې کولو. زرک ورته ویل ټوله پښتو به ته په یوه ورځ مه ښایې. په ډېرو پښتو کې پښتی ماتېږي. ټول په خندا شول. زرک ورته ویل ګولډي ته زما نوم واخله زرک. ګولډي ویل اک. زرک سم خوشحاله شو او په بړق بړق یې خندل. بیا هغې لږ مخکې روان شول چې ګولډي لږه تازه هوا واخلي او د بهر فضا نه خوند واخلي. ګولډي به د خوشحالۍ نه ټوپونه وهل. کله کله به ورسره وړو منډې شروع کړي. زرک ورته ویل خلکو زه خو وږی شوم. هغه د ګولډي هغه میوه خو به هم ځان سره اخیستې وه که نه. ځلا ورته ویل خېټو. بیا دې د خېټې غم شروع کړو. په تلو تلو کې هغې د یو تالاب خواته ورسېدل. ګولډي چې اوبو ته وکتل نو ډېر خوشحاله شو. ځلا ورته ویل هله خو به لامبو درځي که نه وټوکه ورته. بیا هغې یو اوچت غر ته وختل کوم ځای نه چې به د راني ابشار راوتو. نایل ورته ویل وګوره ګولډي دا ښکته زموږ کلی دی. ګولډي ویل کلی. ځلا ویل
او کلی. نایل ورته ویل تا لا مونږ کلي ته نشو بوتلی اسې نه څوک درته نقصان در ورسي ته چې تر څو غټ شوی نه یې تا به مونږ پټ ساتو. ګولډي ورته په غور سره کتل او غوږ یې ایښی و. داسې ښکارېدل لکه چې هغه په ټولو خبرو پوهیږي. د نن د اډونچر نه پس خو ګولډي ډېر زیات ستړی شوی و. ګولډي ښه په مزو سره جاله کې سملاستو او دې سره د هغې د نن اډونچر ختم شو. ملګرو د بلې ورځې د اډونچر لپاره نایل ټي وي سبسکرایب کړئ.